السلام علیکم دوستانو. یونس خان وایي له شکه پرته چې افغان لوبغاړي ډېر لوړ استعداد لري، دوی به سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپوهنې مرستیال روزونکي یونس خان یو ځل بیا افغان لوبغاړي ستایلي دي او ویلي دي چې دوی په لږه موده کې ډېر څه زده کړل. دغه پاکستانی پښتون لوبغاړی چې څه موده وړاندې د کرکټ بورډ له لوري د ملي لوبډلې لپاره لنډمهاله روزونکی وټاکل سو، په متحده عربي اماراتو کې د ملي لوبډلې سره په روزنه بوخت دی. یونس خان د ملي لوبغاړو په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي: له شکه پرته چې افغان لوبغاړي ډېر لوړ استعداد لري، دوی کې د کرکټ ځانګړې مینه او جذبه پرته ده. هر څه ډېر په غور سره اوري او زده کړه کوي او خپلې لا ډېرې بریاوې او پرمختګ ته سخت جولېواله دي. باندې هغې باندې مونږ ایکسپیرینس وکړو چې کله مونږ فل فیس آف دی بیټس سره لوبه کوو نو موږ سره ځان پاس دی. دا مونږ هلته اگزامپل بار بار کم بیټسمنان جوړ کړو نو هغه مونږ ولیدل چې هغې کې فایده ده چې دا بهتري نو ستاسو به انینګ به بهتري، ستاسو پرفارمنس به کیدی شي بهتري، ستاسو کیریر به بهتري. دا همدغه شان ده چې تاسو فټ یې نو ستاسو هغه زیاته کړې ده چې بیا هم وایم چې په دوی کې ډېر لوړ استعداد پروت دی، په ډېره کمه موده کې ډېر څه زده کړل. ډاډمن یم چې دوی به سترو لوبډلو ته هم ماتې ورکوي. هغه د خپل کار او د لوبغاړو سره د تجربو شریکولو په اړه وایي: ما هم له دوی سره د زړه له تله کار وکړ ترڅو د خپل هیواد لا ډېر پیاوړي استازي او اتلان واوسي، افغانستان لا وځلوي او سترې لاسته راوړنې ولري. بعض اوقات به نن سبا خو ون ډے کې 10 اوور پہلا پاور پلے را بیا نه بس بیا جو 40-30 اوور دا هم پاور پلے را هغه پاور پلے را زګه چې یو فیلډر بیا دنه دی نو دا ټول گیم چې دی کنه دا فرام 11 نواله 40 په دا گیم دی. دا پلانینګ امپورټنٹ دی. کم کس پلان سره زی هغه به همي زما تیاری کړل نو ग्रेड 2 टाइम में 90s की माँ तैयारी करे हुआ साउथ अफ्रीका तो 2002-3 के लड़ा खो लोगों ने तैयारी पकार दा सोच पकार दे चीज़ों बा कोम. دا ویلو ده چې په متحده عربي اماراتو کې د ملي لوبډلې لپاره تمریناتي کیمپ برابر شوی دی چې د یونس خان ترڅنګ بل پښتون پاکستانی توپچوونکی عمر ګل هم د ملي لوبډلې سره د توپچونې په برخه کې مرستیال روزونکی دی او د لوبغاړو په نیمګړتیاو کار کوي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.